د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی مودې نه را روان دی. سحر نه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي؟ یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې ده په عربي کې جزا ته وایي. دغه ورځې ته یوم الدین ولې وایي؟ ځکه چې دا ورځ د جزا ده. هر سړي ته به په دغه ورځ باندې د خپلو اعمالو جزا او سزا ملاوي. د دې وجه نه دې ورځې ته یوم الدین وایي. عزیزانو بله خبره باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې به د الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي. مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کی. په دې انتظار کې بل لکونه کاله تیر شي او دا خلق چې دی دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا بداو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان راکړي. دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبور شي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه. او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی و. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجرة، دی بوټي ته به نه نږدې کېږي. او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زه اوس نه لرم
چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د 1,40,000 پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي هم د یو ټکی د وجې د الله مخې ته د راتلو نه انکار وکړي نن ستا په ملک کې لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پې بخي لکها مسلمانانو دا عقیده ده بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کم کار نشي کولی نو دا پیر کولی شي په دې قهر دنیا گرفتار ده یو عجیبه درته وایم د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډي نامه په د اور سیخي چې دا د زیارت اورس ته نو 3 ورځې په هغه زیارت باندې دمې ګډي نامه په د اور سیخي او 3 ورځې ډمان او قوالیان ناستی په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناستی او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناستی نو ار یو ورزی پیر ته سجده وکي او هغه له پیسې ورکي او بیا چې کوم ده آدم لار شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي دا اورېدو خبرې درته نه کوم زار کار ما په خپل لیدلې کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکی نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی ما ته معلوم دی چې هلته سکی کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته کدا انګریزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګریزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلی دي ما ته پته د دغه پیرانو مجلسونو ته زتلې ز پکې ناست او دا منظرونه ما په سترګو لیدلي دي اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دې ته مزامیر او شیطان ویلی دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ته ولی او بزرگ وی او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړای او باجی په لګي او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه
قوم سکه خزی ورته ناستی دا لچرې خزی بوتل غریبان په دې رنګ کې خزی چې دی لچرتوب ته بوزي د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پته نن راته سهار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلیږي او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربندې خزې چلیږي نو ما وی چې زه څه وکړم ما زه څه وکړم دا زما کار دی زه خو به تقریر کې وایم د مور مړو پلار مړو ته بیا زما تقریر که د سی ای ډي په ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپي لاړه شي نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فوراً په باندې ایکشن والی او په خپله د یو عوامي سړي په شکل کې سینما ته لاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فوراً هغه سینما سیل کی سیل نه بلډوزر ورته راولي او پیاواری کی که دا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وی او په دې ملک چرته د انسانیت حکومت وی نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټۍ سره ملګري یې او د پیپل پارټۍ حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره ځکه ملګري وجه درته وایم ما په بجلیګر کې د جمعې مونځ کول هغه افسران وایي چې دلته مونږ دا مونځ بندو دا سرکاري ځای دی او د بار خلق دې ځای ته راځي مال مونځ به څنګه بند دی بجلیګر خلکو ته مې وایي چې څنګه چل کوي ویلې ځان پې وجنو لکه ستاسو ته جومات کې زه وایم چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان پې وجنو وجنئ پې ها نه نه ټول وایي اوس هم د دې گیټ نه بار وباسم او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغې سره کوته کی وي که ستاسو لارې معلومې شوې چې په کومه لاره منډې کړې نو زما په دا مخ تو کوي ما ستاسو په هر رنګ تماشې کړي دي په هر رنګ داسې یو ځل راته په جلوس کې ووې ویل مولانا صاحب ورځو په دې ګورنمنټ هاوس ماله لکه ساړه خورئ ویلې نه خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکې ولیدې ما تا ملګرو وویل چې ټینګېږه مه دې پولیس سره ډېر لږ وروسته وګوره چې وروستو مې کته یې څوک هم نو هسې هم تاسو دا شیخان میخان وي تاسو به دا خپلې منډې په دغه کوڅه وګورئ لارې به درنه غلطي ما په هر رنګ په دې قوم تجربه کړې په هر رنګ نو ما ته وی چې نه څنګه به بندوي رانه ما هغه جرنیل ته ویلې چې نه به بندو ویل نه بندوي مال نه ویل سبا به زه راځم سبا لراله د بجلیګر څلور نیم سوه کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخته وه په لاس کې او په وردی کې لخته یې داسې وخوځوله ویلې جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرولې او چې ټولو خلکو د فوجي غارت ته وکته ټول دی خوا ودرېد چې نه دي کېده پکار زه یوازې ولاړ پاتې شو
جرنیل مال لخت او خزول مولانا صاحب ابھی التزر عالم آغی سر ادرے مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا. دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے. تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو. زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا وای شوي مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم مملا ورمرګری جډه راخده چې د قوم منلې دا بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی بندي او ک بمبه ماتي ډیره خدا خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار هیله خوند کړي دي خوند یو را منډي وي جی چیک سره ډیر شکر تاک وی اشنا له پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ور میږي مات شي. تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کوم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي. رنگ به درته خیر تو خوس عمرم تیر دے مړ به یا به ژوندی ما او درته به وښیم او د قبر نه به آواز نشم کولی چې مزه یې وه. بیا دا هم درته وایم چې دا مه وایئ چې مونږ خو پلانې غلط کار نه دی کړی. د الله قهر او عذاب چې راشي په دې بالا ماڼۍ چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جمعات ته ما وړه. دا आवाज کوي جمعات د ټولو نه مخ کې ورانه. په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي. ویلی دوی دی غلط تا کتاو منی کولی نه دوی ورته کتا نو چې عذاب راشي مولا او سپینګیره او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس. نو دا د اخر زمانه سیلاب او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي. نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط دی. آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازی او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي. طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو. نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي. نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به انکار دا قوم به بیا ابراہیم علیہ السلام تراش هغه به انکار وکړي
موسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو باندې بدا قوم ګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د اخیری کې بدا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکل او کې فوراً بقبلی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې دی او د قیامت په ورځ به راوباسم او خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ته را کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوسې درته وایم. الله به وی وای څه وای وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا. نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې داو زه به جنت ته لېږم. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی. نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی. اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل د چې د نن نه نواتو نو د عین اعلان دی اخپداسي میټاو کړه. نو چې عین لاندې د اخپا ورانه کې نو پاسته حمزه جوړ شي چې د نن نه نواتو بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما سدي لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه. زما شعرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي. دا دي لیکلي وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل را شعر لګو ګور. نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړو نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء چې بادشاہ وکړه نو هغه عین نو حمزه نو معنی دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوندو کامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې. بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام. تاسو خیال راغی عقل دې حد ته رسېدلی عین بو یا لاندې خپه به والا زاعه معنا ضایع کېدل فضول کېدل زاعه حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل دی. یو بادشاہ دی عقل دی بادشاہ دی مایه والا چاره و مایه چې مایه والا راوړو نو څه چل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکې لکه 15,000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې. خزه ورته وی چې خدای دې ورکړه چې ته 15,000 روپے په یو مې ورکې ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی. یو مې راوړو ته 15,000 روپے انعام ورک. بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړه میانو والا څنګه به ته واپس اړو دا پیسې. خزه ورته ویلې چې ته پښتنه وکړې مېګر نه
چې دا مایه نر دی که ښځه ده. که دو ویلي چې نر دی نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه مایه په کار وه 15,000 روپۍ واپس کړه. او که دو ویلي چې ښځه ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مایه په کار وه 15,000 روپۍ واپس کړه. بس په دې چل به 1 روپۍ واپس والو. بادشاه ویل ډېره ښه ده. چا سړی را واپس کو هغه ورته ویل چې هلکه دا ستا مایه نر او که ښځه وه؟ وی جی دا زما مایه چې دا نه نر او نه ښځه وه، دا نرښځی و. بادشاه ښځې ته وکتل ویل اوس ورکوي ویل 15,000 روپۍ انعام نور. تاسو خیال راغی عقل دې حد ته رسېدلی. کمان اوس په ایمان ووایئ، په ایمان یې ووایئ چې تاسو دلته د جمعې لمونځ او دې جومات نه بهر وځئ یو څوک درنه تپوس وکړي چې دا د جمعې لمونځ زموږ خو دا خطبه واجب ده او که سنت ده. یاره که دا تاسو له ګرځیم زه به د سړي زوی که دا هم ده چې تاسو د دې جمعې لمونځ وکړو نو د جمعې لمونځ کې دا جمعې لمونځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده. او یا درنه دا تپوس چا وکړو چې دا د ماسپښین خو اصل 4 رکعاته فرض دي، دا د جمعې 2 ولي دي، د جمعې 2 ولي دي. که دا تپوس درنه دلته بار چا وکړو تاسو له نه درځي. نو د عربو عقل دې حد ته رسېدلی و. او سره د دومره اوچته عقله او د دومره اوچته فهمه او د دومره اوچته کماله قرآن ورته اعلان وکړو. قرآن اعلان وکړو چې وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې یئ چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانوي چې دا د خدای کلام نه دی، که په دې شک کې یئ نو فاتوا بسورة من مثله، یو صورت د په شان پیدا کړئ نو تاسو په رښتیا یئ. انا اعطیناک الکوثر دا په ټول قرآن کې وړوکی صورت دی. د دې عمره یو وړوکی صورت هم جوړ کړئ د دې په شان نو تاسو په سچ یئ. او دا قرآن چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی. د دې دومره لویو عقل خاوندان خپل تور او ډال کېښوه او ویې منله چې د دې کلام جواب نشته. نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو، د دومره عقل سره هغوی به اسلام راوړو. نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیټ هغسې محفوظ دی چې څنګه نازل شوی او څنګه ویلی شوی دی، دا د دومره اوچت عقل برکت. ته به څه یې ستا عقل بسې بیا په پاکستان کې عقل لټې. پاکستان قوم کې که عقل وی د دې قوم وګورئ هره فیصله غلط، هر انتخاب غلط دی، هر تجویز غلط دی. دا څه ملک دی؟ نن اخبار کې په دروغو چا د ځانه بیان ورکړی دی. د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې ښځه چې دا د ملک وزیر بادشاه او مشره او وزیره جوړېدی شي. هلکه عاصم شوې ده، موږ منلې ده. فتوې څه کوئ په غبرګو سترګو ړانده شئ، د فتوو ضرورت څه دی؟ یو ښځه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه، ښځه ورته ویل بې پوزې له یې ورکړې، ویل خورې دا بونجې چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزی چې
نو مونږه دا بونجای په 100,000 پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهېږي او قوم پوهېږي او فیصلې پوهېږي زموږ څه کار دی فتوی چې ملا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولې ورکوي هغه د یو مستقل دنیا پیر دی خلک لاسونه سپوي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي ته ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي به ښه او که ورته وایه چې پلاني ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه سبحان الله دا هغه د مشرک او د پلیتې زامن خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي او کوي پیر صاحب دا کار وکړه پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچوي ټوله شپه پوسکی اچوي دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قرآن که په دې وخورم اندام سړی چې داسې پروت وي یو لاس یې دې خوا یو یې دې خوا یو خوا یې دې خوا یو یې دې خوا ملا یې په ځمکه نو اندام خو پروت دي که دا بے ضمیره قوم قرآن دا ته وایم چې زما پیر بیګا اندام پروت تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې چېرته دا قومي یا دا خلقي سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوې دا ثابته ده چې ښځه سربرای مملکت جوړېدی شي قرآن او حدیث نه ثابته په غبرګ وړاندې شي قرآن کې کوم ځای کې دی قرآن کی کم زیدی دا مونگ سب خرچالو لی دی مونگ قرآن ندے ویلے ویو کار دے شرع دے نو آر ساڑے اخپل نمبر جو اگا بیانو نبور کئی چه زمام نمبر جوڑ شی گورکت سے راک او پس غلی کې نه د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلک په زلزلو په جازونو غورځېدو تباه کولی شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به رانیسي او رانیولي یې انشاءالله خلاصېږي به نه او نه به تښتېدی شي غلی کښېنئ په ارام که ملا دې ځان نه په قهر اخته دی که پیر دې ځان نه په قهر اخته دی د خدای خاطر وکړئ د رسول خاطر وکړئ لږ سړیتوب خو زده کوي خیر دا ملک دی اخبار دی سبا که ما پورې دا لکۍ چا راوتړلم اخبار کې به ورکړي زه دې وایم توپونه بیا کړ خبر به هم نه خیر دې ملک کې څه ګرفت پکار دا دی چې کوم بیان اخبار کې راځي چې دا بیان ورکوونکي دستخط ورسره وي خسته انفارمیشن محکمه څه لپاره سنسر خو کوي چې د حکومت خلاف کوم شی پکې راځي نو هغه سنسر کیږي او دې لپاره سنسر نشته چې هلکه دا بیان چا ورکړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی عرض میں داو عزیزان اس مونگا دا کمی زمانے خبری کو لگیایو سر لسوا کال رستو تلی اور رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن ہوندے قانون پہ یو ملک کی پروت ہوئی اور داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندھی کی گی اگر ملک دلانت قابل دے کر دے واخر دعوانا